السلام علیکم دوستانو، زه حکیم جلال تاسو خدمت کې. دوستانو نن سې کومه ویډیو ده بالخصوص د الله رضا لپاره دا زه ترتیبوم او ما جوړوله د دواخانې لپاره. هغه خویندې ورونه چې بهر هیواد کې دي یا په هیواد کې او یا پاکستان هندوستان چې هر چیرته ژوند کوي، زه علایم درته ښیم چې دا علایم ولري. او نن سبا بیشتر هم دا علایم ده چې چا جګر ضعیف وي یا معدې سوزش وي دي، زه علایم درته ښیم چې دا نقصه چشته کار کوي. دوستانو اولین دا موږ پاڼه تاسو ځان سره فالو کوئ، لایک کوئ. په دې باندې کوم دوست ویډیو وګوري فالو کړي یا لایک کړي نه، بیا وروسته موږ ته زنګونه چې ماته ویډیو نه ښکاري، نو چې تاسو فالو کړئ تاسو ته ویډیوګانې هر ویډیو په ټیم درته رسیږي او د هر یو مرض موږ علاج کوو. اولین دا هغه خویندې ورونه چې چا معده سوخ کوي، خولې ته ترشي اوبه راځي، لکه ډوډۍ نه مخکې یا وروسته معده سوخ لري او انا پس خولې کې ترشي اوبه راځي، د معدې زخمي، انا علاوه خېټه یعنی کې ګیس لري د ګرمي وجه نه، لاس او پښې اکثر ورونه خویندې زیاتر کمنټونه کوي چې لاس او پښې سوخ کوي، لاس او پښې هلته سوخ کوي یا ګرمواله یا خوله کوي چې کله د چا جګر ضعیف وي. نو چې جګر تاسو لاس او پښې سوخ کوي، تاسو پوهېږئ تاسو جګر ضعیفه ده، ترشي لوبیا غټه غوښه باید تاسو ونه خورئ. او دا نقصه درته ښکاروم، دا د جګر تقویې لپاره، د معدې سوخ لپاره، چې چا خوله کې ترشي اوبه راځي د هغه لپاره. دې نه علاوه هم چې د چا خولې نه بوی ځي هغه هم استعمالولی سي. دې ډېر مجرب دي. او هغه خویندې بالخصوص چې ماهواري ټیم کې ماهوار زیات راځي یعنی کې درد سره راځي، هغه لپاره هم دا مکمل علاج ده. اولین چې دې کې کوم جز ده دا زیره، سپینه زیره چې عام کوم وریځو کې استعمالیږي، دا کتلی سئ. دا 250 ګرامه زه زیات هغه کې جوړوم، تاسو یې کمولی هم سئ. 250 ګرامه سپینه دا زیره او دا 1.5 ګرامه تور مرچ، دا ریون خطایی هر یو پنسار سره ملاویږي، 300 ګرامه ریون خطایی او 200 ګرامه ثابت کرکمن، دا کتلی سئ. دا بادیان دي، سونف هم ورته وایي. دا چې دا سونف چې دا نیمه کیلو ده، 500 ګرامه سونف لکه بادیان. دې نه علاوه دا خشک پودینه دا پاکیږي، دا کتلی سئ. نانا هم ورته وایي، دا پاکیږي. دې کې 500 ګرامه یعنی کې نیمه کیلو نانا ده. دا مسخه دې نه علاوه دې کې نبات دا بوره ده، دا کتلی سئ. دې ته نبات وایي، زیاتر پاکستان چې کوم ملګري چینی ورته وایي. دا 1 کیلو ده، 1000 ګرامه بوره ده. دې کې صحیح ده. دا دارچینی هر سړی دا پېژني، دارچینی ده. دې کې دارچینی هم د وینې غوړ د جګر لپاره دا دارچینی کار کوي، دارچینی هم دې کې شامل ده. دا دارچینی دې کې دا 200 ګرامه ده. دا زنجبیل، ادرک، خشک ادرک دې ته وایي. دا چې دا 1.5 ګرامه ده دې کې. او مولټي دام خلاص کا، دا مولټي لکه دې ته مولټي پاوډر دی. دا یعنی کې لرګي په شکل کې موږ دې کې پاوډر استعمالو. دا مولټي پاوډر دی. دا نور شیزونه به تاسو روغ اخلي، صرف مولټي کې تاسو پاوډر هم واخیستل مشکل نه لري. مولټي او پښتو کې ته خوږولی وایي. نیمه کیلو دا مولټي پاوډر، دا به ټول راواخلئ تاسو. صحیح ده. دا ټول چې تاسو راواخیستل پاک به کړئ. اول دې نه دوهم زرته اجزا ښیي، مدام چې ټول راواخیستل پاک هم کړل، بیا به دې کې دې ته ست وایي. دا پنساریانو سره ملاویږي. دې کې 1 ګرامه ست ده. دا ست پودینه یعنی کې ست نانا 1 ګرامه او ست اجوین 10 ګرامه ست اجوین ده. دې کې دا کتلی سئ. دا کوم مقدار وزن چې ما وخود دا اوس دې کې موږ زیاته تیارو. دا تاسو کمولی هم سئ، همدې حساب ته چې تاسو پنسار ته نقصه ویسئ، تاسو د کم هم جوړولی سئ، نو هغه تاسو خپله خوښه ده. دا ست نانا یعنی کې پودینه 1 ګرامه او ست اجوین 10 ګرامه. دا شیزونه به ټول راواخلي، ګرینډ مشین باندې به ووهئ، بالکل د وړو په شان دغسې پاوډر ته جوړېږي. دا کتلی سئ داسې پاوډر، داسې پاوډر سره جوړ سو، چھان به یې کوي بالکل پاک. بیا به نیمه کاچوغه سهار غرمه ماښام په مړه خېټه د الله په فضل سره د معدې سوخ، خوله کې چې ترشي اوبه راځي، هغه خویندې چې بعض اوقات حمل ولري، ماشوم په خېټه ګیس کې او خوله کې ترشي اوبه یا خوا بدېږي، د هغه لپاره هم دا مجرب ده. د جګر ضعیفوالي لپاره، جګر یې ګرمي کړي وي، مثانې یې ګرمي کړي وي، ان علاوه چې چا لاس او پښې سوخ کوي، هغه سهار غرمه ماښام وخورئ. لوبیا غټه غوښه، فارمي چرګ او ترشي به نه استعمالوئ. انشاءالله 1.5 میاشت داسې تاسو استعمال کړئ، نه به م لاس او پښو سوخ کوي، نه به م جګر کې ګرمي وي. دې نه علاوه معدې اچ پیلوري ته هم دا کار کوي. دې نه علاوه چې چا خوله کې پولۍ هغه ته هم اندازه دا کار کوي. دوستانو د موږ هر علاج د الله رضا لپاره وي. په بېشمار په فیسبوک کې ویډیوګانې وي، تاسو باید هغه ملګرو سره وګورئ چې کوم خوښه سي. علایم ګورئ، هغه تاسو کې چې مغه علایم مغه مریضي، نو تاسو مغه دوا خپله ترتیبولی سئ. ډېر ملګري
د موږ پاڼه فالو کوي نه لایک کوي خالي ویډیو کتلی بیا موږ ته زنګ وایي چې موږ ته ویډیو نه ملاوي ویډیو ځکه تاسو ته نه ښکاري چې تاسو پاڼه ځان سره ملګري کړي نه د موږ کوشش دا تاسو ته هر مرض باندې مکمل تخصیص او علاج تاسو ته وخیو او بالخصوص د الله رضا لپاره دا تاسو خپل جوړه کړئ دا تاسو باید خپل تیار کړئ ان شاء الله ټول عمر به دعا کوئ دوستانو دوم سه هر دوست ته دوا ضرورت دی مې دواخانه ورځ مخکې باید تاسو په زنګ یا په واتس اپ باندې موږ ته خپل عمر علایمو خي کله تاسو علاج تداوی موږ سره موږ تاسو علاج تداوی کوي سو دوا را تیرولې سو انا پس تاسو بیا ورځ ټیم خو په هغه ورځ راتللی سي لوی الله تاسو سپارم السلام علیکم